یو کس ویلی دی چې زما اولاد نه پایي، بچی مې وشي خو بیا مې اولاد نه پایي، نو دې دپاره څه وظیفه پکار ده؟ ده دپاره پکار ده چې دا استغفار وایي 300 او 14 ځل د هره ورځ پابندۍ سره استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا 314 ځل زمونږ علماء کرامو یو نیکپالي نیولې ده، او که څوک ډېر یی نو څومره چې استغفار ویلی شي. یو ځل یو عالم له یو کس راغو، ورته وی صاحب بچی مې نشته، یو وظیفه راله راکه. نو هغه ورته وی استغفار وایه. هغه ناسو چې بل کس راغو، وی صاحب زمونږ په علاقې کې بارانونه نشته، نو ما ته یو وظیفه داسې وښایه چې هغې په وجې مونږ باندې خدای پاک جل شانه باران نازل کی. هغه عالم ورته وی استغفار وایه. نو هغه شاګرد ورته وایي وی صاحب تاسو خو ټولو ته دا کلمات ښایئ. نو هغه ورته وایي قرآن شریف کې الله پاک جل شانه فرمایي. یو سړي ورته وی صاحب ما ته داسې دعا وښایه چې ما خدای پاک جل شانه وبخي، وی استغفار وایه. نو خدای پاک جل شانه قرآن شریف کې فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. خدای پاک جل شانه فرمایي تاسو استغفار غواړئ او بخښنه غواړئ د خپل رب جل شانه نه، نو هغه به تاسو باندې څه کوي؟ تاسو باندې باران وکړي، تاسو له به اولاد درکړي، تاسو به وبخي، باران به در باندې وکړي، او امداد مو به وکړي په بچو سره او په مالونو سره. که کم سړی وایي زه غریب یم، نه استغفار دی وایي. کم سړی وایي زما بچي نشته او یا مې بچي نه پایي، نو هغه د استغفار وایي. انشاءالله خدای پاک جل شانه به پرې رحم وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین.